ابو هريره سے فرمایي رسول الله فرمایلی دي لا يلج النار داخل بنشي هو رجل اقصد بكى من خشيه الله عز وجل چې رب العالمین د یری د وجه نه جاړي حتی تر دې پورې چې دا شوده دی غلان ځله واپس شي نو هیڅ چرته شوده چې د غلان ځله روزي هغه واپس کیږي نه معنا دا شو چې انسان به بالکل جهنم ته لاړ شي د الله د یری د وجه لږ جړه پکار ده او به دا ویل چې سره مجاهد دی رب العالمین په دلاره کې روان دی څنګه کې په دې انسان باندې ګرد پروت دی بل طرف باندې د جهنم دود دی ودا په پرې سړي باندې رانیشه معنا دا انسان به جنت لاله بوشي جنت لا ورشي دا یو کو حدیث دی مخکې موږ درس کې ویلو چې پنځه پاسه وشي نه دی وکسان دي چې الله به عرش د سوري لانی کې نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو کسان په حدیث کې ذکر کړی دی چې په ورځ قیامت به الله د خپل سوري لانی داخل کې یو پکې اق ځوان دی چې هغه ځان لږه کې نشت ففازت عیناه رسول الله فرمایي د سورغنه وخ کې لاړ شي مګي چې تر سوري ځان له برابر نه کی همیشه موږ باندې سخت ژوند درجه د ملګرو یوازې ناشته خوشاله ژوند موږ باندې درجه ملګرو سره ناشته یوازې الله له وخت ورکول پکار دی واغله شړه دی الله سره ځان مختکول پکار دی اق امام شغه عادلی اق ځوان چې هغه د ټول ځواني د الله په بندګۍ کې تیر کړي اق سړی چې دغه سره د جمعه سره تړل شي او دوه کسان د الله لپاره یو ځای کېږي او د الله لپاره جدا کېږي د څو زنانه چې هغه د منصب واره یو د سړی دعوت کې هغه زنا لره دته انکار وکوي چې اني اخاف الله زاد الله نه یریږم یو سړی صدقه وکي په اخلاص باندې چپې پویم نشي د حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ففازت عیناه چې سترګونه وخ لاړ شي ابي امامه فرمایي هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نقل کړي رسول الله فرمایي چې ليس شيء حب الى الله هیڅ شی نشي چې موږ د الله سره ډیره مینه په نسبت سره هغه دوا وکړه یو هغه قطره دوه قطره له یو هغه قطره د وکړو چې رب العالمین د یری د وجه نه وتوي شي او بل هغه قطره د ویني چې د الله په لار کې د الله د رضا لپاره د انسان د بدن له وشي دې سره موږ د الله ډیره مینه انس بن مالک فرمایي رسول الله فرمایلی دی من ذکر الله ففازت عیناه شکل یو سړی الله یاد یو دغه سترګونه وکړي لاړې د الله د یری د وجه نه وېد شي انسان له بالکل الله عذاب ورنکي تر قیامت تر ورځې پورې تر دې پورې چې د وخت لانه د اسمه کې لګوري شي د الله د عذاب د بچکیدو ډېر اسباب دی یو سبب کې د وخت اول زموږ د سترګې بالکل د ستر عادت نه لري چې وخت لا ویل شي سلا دلیل په دې باندې چې کوم سترګې وخت روانيږي نو د شي انسان له الله قهر متوجي زموږ د الله غضب ارباز بن سارین هغه مشهور حدیث نقل چې نبی صلی الله علیه وسلم ورځ ډېر وګت تقریر وکي ظرفت منها العيون چې د انسان سترګې دغه نه وبېدي د ملګرو سترګې دلیل په دې چې محمد رسول الله د ملګرو دومره صفاز لونه والا و دومره صفا مجلس ولا خلق چې کله نبی صلی الله علیه وسلم د الله او د الله رسول خبره شروع کړه د سترګو نبی وکړي